چې خدای لویه دنیا په بیمارۍ باندې اخته کړه په چین کې چا وړوکی خپیرک خوړلی دی او غریب خو احتجاج کې هم کوتک خوړلی دی غریب خو احتجاج کې هم کوتک خوړلی دی وطن مو یو سرکار او بل ملک خوړلی دی او نیم عالمان مو په یوه او نیم په بله بیایي نیم عالمان مو په یوه او نیم په بله بیایي چې په یوه مو بوځي داسې عالمان مو نشته د کومه بیماري سره غلی دی کرونا وایرس ما په خیال باندې د هر چا خپل خیال وي خو ما دا سوچ دی چې دا یو قسم عذاب دی د هغه په تصور کې مو ځینې شعرونه لیکلي دي دا شعر دی څه اخر زمونږ په دې ایمان خفه شو اخر زمونږ په دې ایمان خفه شو هغه چې ډېر و مهربان خفه شو او موږ تر جومات او تر کعبې نه پرېږدي خدای مو په ځان پورې نږدې نه پرېږدي مننه چې اخر زمونږ په دې ایمان خفه شو هغه چې ډېر و مهربان خفه شو موږ تر جومات او تر کعبې نه پرېږدي خدای مو په ځان پورې نږدې نه پرېږدي بل شعر دی څه د بې انصافي چې کومه دی دې حوالې سره دی غریب خو احتجاج کې هم کوتک خوړلی دی غریب خو احتجاج کې هم کوتک خوړلی دی وطن مو یو سرکار او بل ملک خوړلی دی غریب خو احتجاج کې هم کوتک خوړلی دی وطن مو یو سرکار او بل ملک خوړلی دی چې خدای لویه دنیا په بیمارۍ باندې اخته کړه چې خدای لویه دنیا په بیمارۍ باندې اخته کړه او په چین کې چا وړوکی خپیرک خوړلی دی چې خدای لویه دنیا په بیمارۍ باندې اخته کړه په چین کې چا وړوکی خپیرک خوړلی دی بل غزل دی هغه شعرونه دي څه یو قسم دوا مو کې کړي دی خدای زمونږ سره سختي ونه کړې توان مو نشته خدای زمونږ سره سختي ونه کړې توان مو نشته او یو ګناهګار د ابراهیم غوندې ایمان مو نشته خدای زمونږ سره سختي ونه کړې توان مو نشته یو ګناهګار د ابراهیم غوندې ایمان مو نشته او ستا د اسمان لاندې مو هم دا خلک نه پرېږدوي ستا د اسمان لاندې مو هم دا خلک نه پرېږدوي چې ځمکه نه لرو نو دوه ګوتې اسمان مو نشته بل شعر دی څه عذاب به راشي ستړی مشي به هم څوک نه کوي عذاب به راشي ستړی مشي به هم څوک نه کوي وجه یې دا ده چې د بل د حال پرسان مو نشته عذاب به راشي ستړی مشي به هم څوک نه کوي وجه یې دا ده چې د بل د حال پرسان مو نشته او بل شعر دی څه او دا په ډېرې بخښنې سره خو بیا هم ما خپله مشاهده دی او نیم عالمان مو په یوه او نیم په بله بیایي نیم عالمان مو په یوه او نیم په بله بیایي چې په یوه مو بوځي داسې عالمان مو نشته نیم عالمان مو په یوه او نیم په بله بیایي چې په یوه مو بوځي داسې عالمان مو نشته او خدایه زمونږ سره سختي ونه کړې توان مو نشته یو ګناهګار د ابراهیم غوندې ایمان مو نشته رحیم انګل صاحب اخره کې د کومه په دنیا باندې عذاب دی د هغه هلې څه پیغام لري خپلو کتونکو ته مننه پیغام خو دا دی چې دین خو انکار کول اسې غلط خبره دی چې بیماری نشته بیماری هم دی او دین هم انکار کول چې علاج نشته او دین هم انکار کول چې احتیاط نشته دا به نه کوي دا غلط خبره دی ویلې څه حفاظت په هر حال کې پارز دی دا بالکل د حدیث او قرآن نه ثابت خبره دی که یو سړی شهادت ته لاړ شي په دې امید چې زه شهید شم خو هغه به د دښمن د ګولیو نه سر ټیټوي که ټیټ نه کو هغه شهادت نه قبلیږي احتیاط په هر حال کې پکار دی نور مسلمانان یو بالکل دا خدای پاک راولي خدای پاک راوستلی دی خو خدای پاک وچ په وچه په چا باندې نه راولي ویلې وایي انسان ته وچ په وچه تکلیف خدای پاک دا کله هم نه غواړي څه ویل کړي نو څه نه څه مو هم کمزوري دی دې باندې به مو علاج هم کوو او دواګانې خو مو ته هر وخت پکار دي دې نه خو مو انکار نه کوو او علاج احتیاط دا هم ما سوچ دی ډېر ضروري دی